تم مولا او زم مولا تم د رسول الله مبارک امتی زمما تم وې د قرآن خدمت کوم زم د قرآن خدمت کوم تم وې د پیغمبر د سنتو خدمت کوم زوې زم کوم نو دواړه به کینو سره کړه راشه پیاله چې به اوس کو ډوډۍ به در باندې وخورم په تندي به دې ښکل کم په مینه به دین خبرې وکړو ما به یا پوهېږې یا به تا پوهې کم نو کار دې سره چې ته په ممبر کښېنې او ځان ته ډبل میکونه لېږلي دي او د ما بد وی مولیانو کې شته کار دې څه دی چې یو ملا به بل ملا پسې لګیا دی ډبل میکونه لګولې بل پسې لګیا دی بل پسې بل پسې بل پسې او عوامو ته دا ملا سپکې نو چې تمام عوامو ته سپک کړي نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني وایي دا ټیک نه دی دا غلط سړی دی نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي خدای ته وګورې یو بل سره کښېنئ د مینې په ماحول کې یو بل سره کښېنئ قسم په خدای که دا د پیغمبر طریقه وه قسم په خدای که دا د صحابو طریقه وه په محبت یو بل سره کښېنئ د یو بل چای وڅښئ د یو بل ډوډۍ وخورئ او دینی مسئلې بعضې داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف دی په هغې سړی کافر او مسلمان نه جوړېږي هغه ترې رامیانځه وباسه خو که کوم د کفر او د ایمان خبرې دي کښېنئ یو بل سره یو بل پوه کړئ امت نن په انتشار کې پروت دی یو پسې کندل بل پسې کندل سیاسي لیډر یو پسې کندل بل پسې کندل په سټیج د یو بل لورې او خویندې یادېږي دا د پیغمبر طریقه وه ته د پیغمبر امتي رسول الله مبارک د خوا الله اعلان کړی دی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین عفو نه کار واله خلکو ته نیغه لار وښایه